Welcome to English Grammar class. Month 2, Lesson 2. د انګلیسي ژبې د ګرامر درس ته ښه راغلاست. د دوهمې میاشتې دوهم درس. زموږ نننی درس په انګلیسي ژبه کې د کلام اجزاوې یا parts of speech ده. Parts of speech. Division of words in a language is called parts of speech. د کلام اجزاوې په یوه ژبه کې د کلمو ویشنې ته د کلام اجزاوې وایي. The parts of speech are divided into 8 parts. د کلام اجزاوې په 8 برخو ویشل شوي دي. اول noun یا نوم، دوم pronoun یا ضمیر، دریم verb یا فعل، څلورم adjective یا صفت، پنځم adverb یا قید، شپږم preposition یا پیشوان، اووم conjunction د ارتباط توري یا د یوځای کولو توري، اتم introduction یا د ندا توري. اول noun. Noun is a word which is used to name person, place, animal and thing. اسم هغه کلمه ده چې د شخص، ځای، حیوان او یو شی نومولو لپاره استعمالیږي. Example: اسد، لوګر، table, cow. مثال: اسد، لوګر، میز، غوا او همداسې نور. دوم pronoun. Pronoun is a word which is used instead of noun to avoid the repetition of noun. ضمیر هغه کلمه ده چې د نوم په ځای استعمالیږي او د نوم له تکرار څخه مخنیوی کوي. کله چې یو جمله کې pronoun راسي هغه به د noun مخنیوی کوي. مثلا شفیق is a student. شفیق یو شاګرد ده. په دې جمله کې موږ شفیق یا د هغه نوم استعمال کړي، داسې سو noun. په دوه مثال کې موږ ویلي he is a student. هغه یو شاګرد دی. په دومره جمله کې موږ د هغه نوم پر ځای he استعمال کړي او په دې ځای کې هیڅ ده، دا یو pronoun ده. دریم verb is a word which shows an action or state of a noun or pronoun. فعل هغه کلمه ده چې یو اسم یا ضمیر عمل او یا حالات ښکاره کوي. مثلا Imran comes to school every day. عمران هره ورځ ښوونځي ته راځي. څلورم adjective is a word that describes people, things and events or modify a noun or pronoun. صفت هغه کلمه ده چې خلکو، اشخاصو، شیانو او واقعي توصیفوي او یا یو نوم یا ضمیر تنظیموي. مثلا this is a nice place. دا یو ښایسته یا یو ښایسته ځای ده. پنځم adverb is a word which is used to describe a verb, an adjective, another adverb or adverbial phrase. قید هغه کلمه ده چې فعل، صفت، بل قید یا قیدي عبارت تشریح کوي. مثلا he spoke quite correctly. هغه کاملا په صحیح ډول خبرې وکړې. شپږم preposition is a word which is used to show the relationship between two persons or things. اضافه توري هغه کلمه دا چې د دوه اشخاصو او یا شیانو ترمنځ رابطه ښیي. مثلا I am in the market. زه په مارکیټ کې یم. په دې جمله کې in دا یو preposition ده. اووم conjunction is a word which is used to join two words, two sentences, two phrases and two clauses. یو ځای کولو یا د ارتباط توري هغه کلمه ده چې د دوه کلمو، د دوه جملو، د دوه عباراتو او د دوه قضیو وصل کولو لپاره وړل کیږي. مثلا عبدالهادي and کریم are brothers. عبدالهادي او کریم سره ورونه دي. په دې جمله کې دا یو conjunction ده. لکه چې د موږ جمله یې یو ځای کړه. موږ داسې نشو ویلی عبدالهادي کریم are brothers. دا جمله غلطه راځي. که موږ داسې وایو عبدالهادي and کریم are brothers، دا جمله صحیح راځي. اتم introduction is a word which is used to express
strong and sudden feeling or for-liking and disliking and do not have a specific meaning. د ندا توري هغه کلمه ده چې د قوي او ناڅاپي احساساتو او یا د خوښې او ناخوښې څرګندولو لپاره استعمالیږي او کومه خاصه معنا نه لري. مثلا wow that is beautiful dress. وا دا یو ښکلی لباس یا جامې دي. oh no او نه. ouch that really hurts. او دا ډیر دردناکه دی. interjection هغه کلمې دي چې کومه خاصه معنا نه لري. لکه مثلا کله چې موږ وایو یو چاته ضرر رسوي موږ وایو اوپس. دا ګوره کومه معنا نه لري خو د تا احساس ښیي. دا یو interjection ده. ډیره مننه دا و د نن ورځې درس. د دوهمې میاشتې دریم درس ته منتظر اوسئ. Please wait for the third lesson of the second month. دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریک کړئ. Please share this video with your friends too. Thank you for watching. له کتلو نه مو مننه.